نبیت حاصل کی. یو خبره شرقي ترکستان کې مسلمانانو ظلم کیږي، په همدغه لنډ د افغانستان په شمال کې تاجکان، ازبکان، ترکمنان دا چې دی په دوی باندې ظلم کیږي. بالکان چې دی هغه څه ورته ویل کېږي غصب ده، اندلس غصب دی. په شرق او غرب یعنې نړۍ کوم تاسو داسې سیمه نشته دی یکتا یوازینی شرعي نظام الحمدلله هغه چې موږ چې اسلامي دولت دی هغه دلته په افغانستان کې حاکم دی چې حر دی، استقلال لري، آزاد دی، د چا خبرې د اثر لاندې نه دي. نو موږ به بالاخره د امت فکر ته څنګه ځو چې بیا ځلې به لښکرې منسجم کوو، بیا ځلې به په یوه صف کې درېږو، بیا ځلې به د یو د صرف او صرف مقابله به د دارالحرب سره کیږي. دا به په کوم حالت کې کیږي؟ آیا په دې حالت کې به کیږي چې موږ په یو بل باندې د کفر فتوا ورکو، په یو بل باندې موږ تاسو د شرک فتوا ورکو؟ اسرار الله صاحب لطفا ما مخکې تاسو ته ویل انټرنیټ مو لیسم کما دي تاسو خبرې و مو نه اوریدل، فقط دومره خلاصه مې وفهمول چې موږ به څنګه د امت را یوځای کوو، امت را یوځای کوو. دا خبره تاسو مو اوریدل عمر جان؟ بابا عبدالرحمن صاحب ویخي کې بده دي زړه سره. السلام علیکم قاری صاحب، دا کس سره ما خبرې ډیر کړې دي، اس د بحث فائدہ نه لري، نه موږ ته نه عوام ته نه بچا. نه زه د دوی دا خبرو جواب ورکړم. ګوري دي زړه سره سبحان الله وقربانك دي سم اسرار الله صاحب، ته څنګه یو چاته د رسول الله امتی وایي چې د هغوی کار د رسول الله توهین کول دي. اسرار الله صاحب ته څنګه یو چاته د رسول الله امتی وایي چې د هغوی کار د رسول الله بی عزتی ده؟ ته څنګه یو چاته د رسول الله امتی وایي او ته اوس امت را یو ځای کوي، همدغه خلق دي د رسول الله هغه بهترین امت ته کافر او مرتد وایي. قرآن ورتوي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، پیغمبر درتوي خير الناس قرني. تڅنګه یو داسې چا سره چې هغه د تا هغه بهترین امت نه در سره مني، د تا هغه بهترین امت ته کافر وایي، د تا د پیغمبر هغه بهترینو بیبیانو ته چې ام المؤمنین عائشه ام المؤمنین حفصه د ورته کافر وایي. یعنی الله بندگانو قاری صاحب ډیره بخښنه غواړم، ګوره د هر شي دپاره علل او معلول معلومي. اوس که موږ فرض کو کنه موږ فرض کو و چې دا باد نه پاڼه نه خوځېږي، صحیح ده، درسته ده، صحیح ده، هغوی به اهل بیت. زه د شیعه رافضیانو نه دی قاري صاحب الحمدلله په ټول تاریخ باندې اګایم چې دوی صفویانو څومره ظلمونه کړي، څومره وحشتونه یې کړي دي. دغه جغرافیه چې نن ایران ورته ویل کېږي، ایران ورته ویل کېږي، په دې باندې موږ اګاه یو قاري صاحب، خو لوی لوی مصلحتونه دي اوس قاري صاحب. اسرار الله صاحب د زړه سره هغه مصلحت زه څه کوم چې ما د پیغمبر توهین پکې کېږي او زه د پیغمبر دفاع پرېږدم، زه په مصلحت پسې وګرځم. الله اکبر. حتی هغه مصلحت چې دی هغه د دغه دین اقامت قاری صاحب د دغه دین چې دی کنه د شریعت د توغ راپول دي. قاری صاحب ډیره بخښنه غواړم، فقط یو اعتراض غوښتل لرم. دغه بابا عبدالرحمن صاحب چې دی کوم خبره وکړه چې ته داسې خلک له ځان سره کینې کنه چې مثال بحث استنار دي په دې باندې، زه په خدای راسي چې خفه شم والله د امت په کچه ته سړی. الله صاحب غوږ نیسه، تا ته داسې ونه ویل چې په بحث نه ارځي، دوی ویل چې دا بحث دس تا ته داسې نه دي ویلي بابا عبدالرحمن صاحب. تاسې یو خبره کړې چې د توهین علل قاري صاحب ده، دا د دوی په کتابونو کې چې دا زر کاله توهین د صحابه او امهات المؤمنین راغلی، دا چا کړی؟ یو دقیقه همدغه کس ته زه وایم. ګورې مسلمانانو همدغه کس ته زه وایم، د دې خبرې دی د جواب وکړي د دې خبرې. العقود الدرية في تنقيح فتاوى الحامدية د ابن عابدين صاحب مشهوره فتاوا ده. ابن عابدين صاحب خو به ان شاء الله پیژني اسرار صاحب. بالکل د احناف د سر تاج دي. اوس دغه د سر تاج ته دی ګوره دا فتاوا او دای په حمیدیه باندې د خپل تنقیح کړی ده، 102 صفحه ده. دلته سوال جنی کیږي، الروافض ډیر عجیب سوال جنی کیږي تر دې ځای پوری د دوی د قتل او د کفر وغیره وغیره، لیکن دلته تراسه دلته جواب ورکړي په بخښنې سره. دا دقول لكم أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة الحمد لله رب العالمين. لي خرات متوجه سدي زرسرة ابن عابدين سيبا دي طولو أحناپو پلار ده ودي شپاقو وسو وكلونوكي. بالكل. أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة ترجميك
وای دغه صحیح ده ورسېده ما یو دقیقه ورسېده. چې ته ترې لاندې رانسې د زړه سره ته ترې لاندې رانسې وای دغه کفارو فاجران چې په دوی کې ټول اصناف د کفر او د بغي او د عناد دا ټول د زندیقت او د الحاد را یو ځای سوي دي ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم. الله اکبر. ها الله سوکسی قاری صاحب دې خلقو قاری صاحب زخمونو پرېږده ودې الله بندنو دغسې بیا کتاب ادب خو ساتئ نو داسې خو مه کوئ که تاسو ځانو ته پروفیسران وایسته تر ابن عابدین صاحب لویان خلق یاست او بیا به تاسو ته غوږ نیسو بیا نو ما د هغه د اشکال د رفع کولو څنګه د تا اشکال زه د تا په انتباط د سره ولاړ سمه دا ابن عابدین صاحب ده ابن عابدین صاحب د دې امت خیال نه ده کړی اسرار الله صاحب اوس د امت خیال کوي مسلمانانو ابن عابدین صاحب د رسول الله د صحابه نه د روایت منځ کې راځي دا د کتاب زه اوس دا کامره زه اوس مندوم او ستې وایي چې ته څه وایې هغه وایې ځکه ته د علمي بحث دپاره نه یې راغلی ته علمي بحث غواړې نسي تا سره ځکه دلته اوس احناف نور کتابونه درته راواخله نه زه نه غوسه کېږم دومره لیک ادب مراته ویه دومره لیک ادب مراته ویه دومره لیک ادب اسراف مراته ویه چې کتاب چې د کتاب خبره راغله بیا هغه کتاب خبره تر پایه پورې پرېږدي صحیح ده دا زه د دې نه مخکې د تا د موږ د افغانستان دلته امام ابن عابدین صاحب وایي که څوک د دې خلقو په کفر کې توقف وکړل هغه وایي دغسې کافر ده لکه هغسې کافر ده الله اکبر ابن عابدین صاحب وایي یوه خبر ته کېدای سي ځان ته حنفي وایې که نه حنفي اسرار الله صاحب الحمدلله ښه موږ سره موږ د امت په فکر یو قاری صاحب الله دې وکړي د امت په فکر باندې دا څنګه امتیت ته سي لا حول ولا قوة الا بالله دا کتاب بل پسې درواخل امتاع الاسماء بمال النبي من الاحوال والاموال دا تقریبا لاندې وګوره 845 هجري کې دا وفات شوی دی احناف لوی عالم د تقی الدین احمد ابن علي په دې باندې تحقیق کړی د محمد ابن عبد الحمید النمیسی دې نهم جلده اوس راسه زه تا ته هغه څه درته وایم چې کېدای سي تا به اوس ماته ویلي چې قاري صاحب دا خبره دې ولې کړې ده دا وګوره الرابع د امام صاحب خبره اوس وګوره مذهب ابي حنيفه ان من انكر خلافه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه دا څه شي ده فهو كافر یو خو انکار قاری صاحب په خپله ډېره غواړم قسم په الله زما سره په دې مسله کې بحث نه دی چې زه چې څه ورته ویل کېږي نه تا ماته ناصبي ویلي ماته د ناصبي ویلي یا د نورو مسائلو ښه زه قاری صاحب ولې سړی د اهل بیتو نه دی د اهل بیت ولې مخالف شي زه دغه خبره کوم مثال څوک دی که نه هغه ابوبکر هم مني عمر هم مني صحیح دی عثمان هم مني خو اهل بیت هم ورسره مني ګوره اسرار الله صاحب زه تا ته چیلنج در کوم په ټوله دنیا کې یو شی راوله چې هغه د ابوبکر در سره ومني راس دا ګز د میدان دغه لږ مخکې چې در سره راخت یو دا شیعه نه و ودې لا بنده ته زم یم اسرار الله ولې د شیعه مخکې وقاري صاحب زه خپله شیعه دا څوک خو یا حسین پې لیکلی و شیعه و قاري صاحب د والې نه اورېده ما سره نږدې اوسېږي زه به در سره وغږوم قاري صاحب اوس خو غوږ څه ودې زړه سره زه له تا سره په یو ټیک ټاکي باندې دلته چې راسي تقیر را سره وکړي په هغه خبرې در سره وکړم که په دې خبرې در سره وکړم یو دقیقه ماته وخت راکړه قربانه کړي سم یو دقیقه ښه یو دقیقه د ما کامره غټه کړه کامره مې غټه کړه مهرباني قاری صاحب د ما کامره غټه کړه یلا بنده دا ته وایې زه مطالعه لرم مسلمانانو دا کتاب وګوري دا شفاء الصدور ده دا لاندې وګورئ دا د العلامه الحاج میرزا ابوالفضل الطهراني د دې دوم جلده دا العلامه د دوی زړه سره له ما سره زه د یو ټیک ټاکي دا خو عام شی و په هېڅ باندې هم نه ده خبره او دې ته زه هم نه وایم چې دا کافر ده ځکه په دې الله جل وعلا د هدایت ورنصیب کړي چې د حقیقي اهل بیتو په لاره باندې لاړ شي دې ځای ته وګوره په دې ځای کې د دې کتاب یو صفحه درته وښیم که د بیا کله مطالعه کول ته خو یې ډېر کتابونه لرم دا 209
صفحه د دوم جلد دی کتاب ده. دي زي تقول فإنك سوف تصل بالتأمل الوجداني إلى القطع بالحديث الصحيح. واقصد يزر سرة يملا خبرنا ده رواية ده بالحديث الصحيح قطعي الصدور. قطعي الصدور بمعناه إن شاء الله كوهيجي المنقول في كتب الإمامية مستفيضا بل متواترا متواتر أن صادق آل محمد صلى الله عليه وسلم قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس إلا ثلاثة. دا ثلاثة سوق دي سلمان وأبو ذر ومقداد طول صحابة مرتد سول. طول صحابة رواية تشهد مسلمانانو بالحديث الصحيح قطعي الصدور مستفيضا بل متواترا. زو استاسر دی یو ټیک ټاکی خبره سي دلته هغه بیچاره په خپل په ارکان د اسلام نه د خبر او که زه د علامه در تر واخلم. وات از رساله حارث ابزه یو پښتنه تا نه وکم قربان دي شم یو پښتنه در نه وکم. من په احناف کې 2000 قسم مذاهب د اوس موجود دي. لکه زه مثال یو ژوندۍ مثال به درته چې په ځینو بده مونږ لګيږي زمونږ ورونه دي خیر دي. لکه دا رقاصه کول په مساجدو کې ځان ته کاټر حنفي ناروا ده حرام ده. هغه هم دغه خبره کوي قاری سي بل تزمون ملګری دي موږ سره ناس ولاړ لري کنه د شیعاګان موږ بخنه ډیر غواړم بخنه غواړم. نه اسرار الله ګوره اسرار الله ما خو فکر کول سي ته مطالعه ماشاءالله للی ګوري یو اعمال دي خلقو دي ناروا اعمال به دي خلقو یو عقائدي بحث عقائدي خبره ده ابو بكر وعمر وعثمان مهاجر وانصار تربوا اولئك هم المؤمنون حقا. تدار ولا رازي دي سفيان ولا رق سره په مسجد کې برابرې هغه خو ته اصلاح کړو ته د ناروا عمل ده والحمدلله طول عمر علماء او حقيقي علماء او مخالفت کړي صدامه کوي ته هغه فرعي مسائل را اخلي له اصول سره برابرې دا اصولي خبره ده. ابو بكر وعمر مهاجر وانصار وترب قرآن کی وای اولئک هم المؤمنون حقا او د کتاب ورتوای وای ارتد الناس كلهم طول خلق مرتد سول. لا اله الا الله تدار ولاړي دار اخلي لاغه چا سره برابرې سره په مسجد کې رقص کوي و اسرار الله سره فارس حاصل دا کنه مثال حاصل نو که سبا بیا د جغرافي او د سیمې چې دی بیا د خلافت د چتر لاندې راسي یا موږ فرض د عثماني خلافت تاریخ بری قاری سی بلوسی زه خپل په تاریخ کې لګي یم کنه ماستریم حکومت کې لګي یم کدا دا خلک چې وو د عثماني خلافت د چتر لاندې وو دغه سي عقاید او دغه سي بحثونو ته هیڅ مجال نو هیڅ دا بحث نشو کولی هیڅ دا نشو ویل چې ابوبکر فلان عمر فلان بستان ام دغه سیده ان دا ختم. نو زوم چې وس موږ څنګه کولای شو چې د امت خواته لاړ شو دا ټول قتل کو لمنځ ویسو د اصلاح به څنګه کیږي څنګه باندې کیږي آیا په ټول د اصلاح قربانه کړي سم ام دغه یو سوال کوي چې مسلمانانو مر باندې په هسي او د ما ته په منځ کې په ما باندې کوم اعتراضات او اشکالات لري په دې باندې مم سر خلاص سیده بارک الله فيك قربان مسم الله جل وعلا مسر لوري قدرمن کړه. ګوري مسلمانانو زه تاسو ته وایم دا د دوی د روایت د کتابونو د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول هغه خو کېدای سي بعض خلق دغه کړي دا روایتونه تاسو وګوري. زه دغه ورور ته هم دغه خبره زه اوس وکړم سي سن لایف در سره خوندور کې اخلاص کوي بيد مکه نه ګوري دي بس په جریان کې موږ تاسو باندې غږ نسو کولای سکرین ولاړ د شیرینګ ولاړ ده جزاک الله لایف ته کښ ورګي خد لایف در سره خوندور کې پورته کې زمریان ماشاءالله څلورنیم سو کسان یې لزر شیرین خو پوره کې هر زمریان. اسرار الله صاحب دوستانو اسرار الله صاحب وای د امتیت فکر راس د امتیت فکر زدي دوی له لوی محدثنا عادم لا يمند زدا عادم لا يندي دوی نه اخلم زکه دوی په عادم لا ين زو بحث نکم زدي دوی محدثین در تر اخلم دي سر خلق در تر اخلم خ کمره می غټ کړی انوار النعمانيه خ انوار النعمانيه العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله جزائري أهل بيت زانتوي سيد ده محدثي ده مرجعي ده فقيه ده محدثي ده ياو سيد ده دواء فقيه ده دري مفسر ده سلور ده طول يعني كل الكل ده بويسو يبدي تسري خا دي زي توقور. الجزء الثاني
اتفاق ورسره کوي اسرار الله صاحب قربانه کړي سم خدای ځای کې تاسو وګورئ مسلمانانو دلته ډیر روایتونه راوړي دا روایتونه اخیر دلته د خپل وای وحاصله حاصل دي د خبرې سمخ کې می بحث ترته کړي ان لم نجتمع معهم سوخي موتخي ان لم نجتمع معهم على اله ولا على النبي ولا على امام مغوی لدی خلقو لأهل السنت والجماعت سره نپو رب یو ځای کیگو نپو نبی یو ځای کیگو نپو امام یو ځای کیگو غوږ سوس ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي ندى رب منو ندى نبي منو وس غوږ بل نقول بلکې وای مغوایو ان الرب الذي خليفة نبيه ابو بكر ليس ربنا وايديكم غورا وای ان الرب الذي اغرب خدای چې دی هغه خلیفه دی نبی ابو بکر دا ليس ربنا دا وای دی موږ رب نه ده ولا ذلك النبي نبينا دا وای دی موږ نبی نه ده اسرار الله سید که عام ملا وای یا عام څوک وای دا دی دوی محدث دا ورسه نوټ کړه دا مفسر دا محدث دا فقيه دا مرجع دا ندی وای څوک سي دی رسول الله خلیفه ابو بکر منی زو وای دی غرب نه منم اغفر الله څوک سي وای دی الله دی نبی خلیفه ابو بکر منی زو وای نه اغه نبی ور سره منم وګور دلته څو وای ونحن دا سم نه وایي چې زه د عربي الفاظو ته دا سم نه وایي چې وایي زه ونحن موږ څوک دولس امامه چې موږ نه دا رب منو نه دا نبی منو که څوک وایي چې د رسول الله خلیفه ابو بکر ده دا عقیده چې وایي څوک لري نه وایي د دې خلقو رب منو نه وایي دا نبی منو نه وایي دا خلیفه منو دا د دوی لوی محدث د زړه سره یو خبر فارس صاحب زه بالکل ورسېدم یو بل خبر ډېره عجیبه درته یو بل کتاب درته ښیم اوس وخت مهرباني دا یو بل کتاب ده همدغه محدث ده نعمت الله جزائري لږ حوصله را سره وکړي بارک الله فیکم دا علمي بحث ډېر خوند کوي الله دې اسرار الله صاحب ته اجر ورکړي فارس دا حواله مې ستا مخکې یو ویډیو کې مې کتلې ده دا حواله مې کتلې وستا انوار النعمانيه همدغه سید نعمت الله جزائري ده د دې دوم جلد خاراسي دلته پښتنه جنې کوي وای د اهل سنت قتل جائز ده که جائز نه ده مالونه اخیستل روا دي که روا نه دي دا راځي په دې ځای کې خبره دي زه هغه خلاصه درته راواخلم روى الصدوق طاب ثراه في العلل دا علل دي صدوق یو کتاب دا معتبر کتاب دا علل الشرائع ورته وایي زه ورته علل الشوارع وایم دغه مسندا يعني صحيح ده إلى داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب دي ناصبي په قتل کې څه وایي قال حلال الدم وینه تو یولي درته حلال ده مال اخیستل درته روا دي سندونه يم صحیح دي د دې روایت خاوس به د ناصبي و پیژنو ناصبي څوک ده دا عمدة المطالب ده دا دي دوی بل سيد ده لوية مرجع ده التقي طبطبائي القمي دي جزء أول ده كتاب نوم ده عمدة المطالب وباعتبارة واضحة وبواضح اعتبار سرى وأن الإسلام والدين لا يتم إلا بالولاية مسلمان مؤمن نسي جوري دلائي ترسوسي دي ولايتني قبل كري فمن لا يكون شيعيا لا أخوة بينه وبين شيعي سنی ته ورور نسی ویلی لاندې په همدغه صفحه کې وحيث ان السني ليس مسلما اوس اما هغه مطلب دغه حواله مې تا ته مطلب نه و فقط چې زه تا ته هغه دغه ښکاره کړم دې ځای ته وګوره دلائل الامامه نښتی ده سیده دلائل الامامه دا دی دوی دی جعفر محمد بن جرير رستم الطبري دا دوی تاریخ لوی امام ده او دی حدیث لوی امام ده دی کتاب 280 صفحه ده که څوک حواله غواړي در سره نوټ کړئ دلته تاسو وګورئ قال ابو جعفر
اما لو قام قائمنا اما لو قام قائم ده لقد ردت اليه الحميراء حتى يجلدها الحد. تل داسې خلکو سره د اتفاق خبرې کوي چې هغو د رسول الله عزت نه د معاف کړی وای د امام مهدي چې راسي عائشه رضی الله عنها به له قبره راباسي تر څو یې را ځوړنده کړي او دورو باندې ونه وهي. روایت ته قال ابو جعفر. یو خبر آیا د دوی په څیر په اهل السنت والجماعت باندې معاصر ځینې خلکو کې دې کنه فتوا ورکړې ده. که تاسو د شیخ سلیمان وګورئ ورور باندې چې کوم فتوا ورکړې ده کتاب لیکلی الصواعق الهی الى رد الوهابیه کنه هغوی هم دغسې موږ ډېر زیات قتل کړل بس د قبرونو تر څنګ یې وپاشل تس نسې کړل. دا خو تا ته معلومات دی احناف په تاریخ کې مظلوم پاتې شوي دي. دوی هم پې فتوا ورکړي دي بس دا نور هم پې فتوا ورکړي دي. ځینې موږ ته بدعتیان وي ځینې مشرکین هغوی نه خو موږ خلاصون نشته دي. زه دا دوه درې خبرې زه درته کوم اتې زه تا ته وخت درکوم. دوستانو دا روضة المتقین فی شرح من لا يحضر الفقيه. روضة المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه. دا كتاب دي محمد تقي المجلسي دا دي دوی لوی مرجع ده. دي زړه سره دي کتاب الصلاة 203 صفحه ده دوم جلده. مسلمانانو وګورئ دي کې روایت راوړي لپاس دي هغه دغه تر واخله. واما انكار معاويه وعائشه فانهما خارجان عن الدين وليس من المسلمين. دي الله بندگانو اي مؤمنانو رسول الله صلى الله عليه وسلم لس قال لعائشه رضي الله كافر مؤمن سرتي لكافر خزي سرتي لكري لكافر خزي سري زون كوا. دا دي دوی څوک ده روضة المتقين. زه دا یو کتاب زر بدر تخکار کړم د مسلمانان یو ګوري فقط نور خبري نه کوم نوري خبري زنه کوم. دوستانو دا دي دوی بل لوی ورته ګوري. دا كتاب ده دلته سم اسكرين نخكار كيجي الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين للعلامة المحقق المتكلم. دي زور سرا نموتهم جورا للعلامة المحقق المتكلم محمد طاهر بن محمد بن حسين الشهرازي النجفي القمي. دا يخبل تابا ده كتاب باندي بل سيد ورباندي تحقيق كري ده بديكي سواي الله أكبر. ومما قول دلته سواي الدليل الأربعون مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنا عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار لرسول الله عزت. لديس خلق وسر اتفاق سبحان الله. دلته وبلا خبر دادي دويلو مجلسي محدث ده توك ده دوستان ورتقوكسيا الشيخ محمد باقر المجلسي الجزء 22 بحار الأنوار العالم العلامة الحجة فخر الأمة مولى شيخ محمد باقر المجلسي. ده بحار الأنوار يسولو بينزلش جلده كده ده ديلوي محدث ده. ودي زي كده زول سر ورتوغوري دي آيات كراوي قوله تعالى ضرب الله مثلا أقول دي محدثي ويزوايم لا يخفى على الناقد البصير والفتن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفص وكفرهما. عائشة وحفص ده دوار كافر دي أو منافق دي. لكن بدي باندي معاف نكرل لرسول الله عزتي بدي باندي معاف نكرل قربانك دي سم دا دي دوي بل لوي محقق علم ده. خيانة عائشة بين الأصيل وبين الإحالة وبدي زيكي بدي كتابك دي كتاب سوما صفحة ده دنيوي صفحة ده وديكي سواي يدي الله بندگانو فضرب المثل بمريم فآيات كسرازي ويدي مريم مثال داوي دي تعرض دي بارده دي بزوجتي النبي دي نبي عليه السلام بدو خزو اللتين لم تحصنا فرجيهما سدي ويدوارو خبل فرجونو شرمقامي نساتل عن الحرام لحرامه قبل وبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لا بندا رسول الله ويزوندايو دي خزو ويزناوي كوليه دي رسول الله ويزوندايو دي خجي العياذ بالله ثم العياذ بالله. ايه دي زړه سره په والله چې دا کتابونه اوس نور په سر تخکارا کوم زړه به دي درد درته کوي. دا تاسو اتبیا قضاوت کوي قربانکم. نه زه بالکل دا ټول الحمدلله کتابونو باندې ثابت خبرې دي او ټول ته معلوم دي. قاری سي پښتنه په د اخره کې بیا هم کوم ده چې بل اخره به موږ د امت فکر ته زو دا ټول به د محوکیږي لمنځه به ځي څنګه به کېږي څنګه به نه کېږي. رسول الله هغه حدیث دین دا اورېدلی اسرار الله جان د زړه سره اصلا کې د تاسو په زړونو کې درد پروت ته زه پوهېږم
تاسو زړه کې د دې امت سره درد پروت الله دې له ټولو سره همداسې درد پیدا کړي خدا خلق د رسول الله امتیان نه دي که څوک د رسول الله امتیان ورته وایي په خدای قسم داسې کافر ده لکه مودي سي کافر ده یوه خبره اسرار الله جان د زړه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د مسند احمد روایت هم ده او په سننو کې هم راغلی ده وایي په اخره زمانه کې به جنگ راځي د روم او د مشرکینو ترمنځ پیغمبر علیه السلام اشاره ورته کړې ده د جنگونه به راځي او بیا به کتاب لیکل شو فارسي بالکل روایت روایت ورسېدې کله وخت چې د دې په منځ کې جګړه راځي روم به الله ور باندې غالبه کوي او دې آیات تفسیر وګورئ ابن کثیر وغیره غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون دې آیات تفسیر چې تو ګورئ د ځای کې به د سر ان شاء الله خلاصي نو د مشرکینو او د روم د خلقو به جګړه راځي په دغه جګړه کې به رومیانو ته الله کامیابی ور نصیب کوي ځکه رسول الله وایي دغه د روم سي ور سره جنگ د دغه خلق هم د مسلمانانو دښمنان دي هم د رومیانو دښمنان دي تاسو د الله په ذات قسم د مسلمانانو د رومیانو نن څوک دښمنان دي د پیغمبر خبرې درته کوم کې منی یو ور د کوردان کینه منی بیا تو وایي رسول الله فارس زه یو خبره دلته کوم زه کشر مم بیا د بیم کېږي سپینسترګیم کېږي ډېره بخښنه غواړم معنا دا ده چې عربي نړۍ ته هغه نړۍ چې د غرب په شاوخوا باندې سرخي او د غرب په حمایت کې ولاړه ده د غرب تایید کوي د غرب څه ورته ملاتړ کوي په خپلو نفتي منابعو باندې هغوی مبرا شو د دې قضیې ډېره بې انصافي ده ډېره بې انصافي ده ګوري د زړه سرونو د الله په ذات قسم موږ ته د دې خلقو ګوره ته وایې زه تاریخ ګورم په 1948 کال کې د عربو جګړه له روم سره راغلې ده همدغه خلق سیداتي اوس دفاع کوي دا له روم سره درېدلي دي د عربو په مقابل کې په 1950 کې د دې خلقو جګړه راغلې ده دغه خلق درېدلي دي د روم له خلقو سره درېدلي دي دا تاسې دفاع کوي دا 1929 کال کې همدغه سعودي چې نن موجود دی د رسمیت باندې دا وپېژندلو لیک صبر ګورې زه سیاسي مصلحت ته حکومتونو ته شریعت اجازت ورکړي هغه بیل نن بیا د افغانستان اسلامي امارت بیم پیژندلي دي ډېر هغه سیاسي مصلحتونه چې دي هغه بیله مسأله ده اوس دلته خبره دا ده په 2001 کال کې یتاري دی الله په ذات قسم میسي وخت فرعون بوش ملعون په افغانستان باندې حمله وکړه رفسنجاني څه ورته ویل وای راځه زه په خدمت کې یم ویډیو وسم په یوټیوب کې پرته ده دا نن په تاسو دا څونه ویل فارسي اسرار الله صاحب تاسو د خبرو منځ کې مرزه لطفا ځان په هول غواړي کته ما غوندې دوه کتاب ویلي دي بس د ځان نه د افلاطون جوړ کړي و دی الله بنده دونه خبرې درته وکي ته بیا وایي امت و دا امت کې نه راځي بل د براد په اصطلاح باندې پوسه د موږ براد سي د روافضو د هدایت لپاره ده نه دا چې دوه خبرې دي چې کورلار رمباډیزونه اوریدلې چې دا تفریقه چي دا تفریقه نه د علمي اختلاف ده خو ته د سل کتابونه حواله درکاره کې بیا هم ته وایي امت به څنګه راوځي کو کدا ثابت کوم چې دلته د وهابیانو براوډو په ناستو ماته ویلي تاسو سره موږ فروع کې اختلاف نه دی موږ تاسو سره په اصل کې اختلاف دي په اصل کې لکه څنګه چې شیعه داسې اختلاف لري دغه ځویم د وهابي مسره داسې اختلاف لري ولې دغه سینوي نه وسکوریا یو خبره ده سي افراد بیل خبر ده اما د عقاید یو بیل خبره دومره به انصافي اسرار الله صاحب مکوي ګوري که هر څنګه وي د اهل سنت والجماعت په منځ کې د څلورو مذاهب په منځ کې اختلاف شته د امامانو په منځ کې اختلاف شته هغه اختلافات امتغه کچ ته تاسو په غسر ګورته مګوري سي کوم خو د خلکو سره تاسو یې نو مخې سلمګه د وخت سره تیر کړی د موږ امامان د ګورو موږ عقاید ګورو موږ سره ناس ولاړ لرو دا به ډېره بې انصافي وي چې په پټو سترګو یو څوک قضاوت کوي او بیا راولاړېږي د وخت د سرطان مرض مقایسه کوي د اهل سنت والجماعت له هغه مؤمنانو سره چې هغوی په توحید باندې د الله جل وعلا په وحدانیت باندې له وخته یې ځانونه قربان کړي دي او له وخت دی الله جل وعلا په پیغمبر باندې ځانونه دی الله په دین او په شریعت ځانونه قربان کړي دي دا چې اوس امت په بل خوا باندې تللې ده کمزوري سوی ده هغه لاملونه دا نه دي چې څوک راولاړ سي هغه ډېر لاملونه لري خو خبره دلته دا ده د امت دی را یو ځای کېدلو اول کار ابو بکر رضی الله عنه ده لکه څنګه چې رب العالمین ټول صحابه لکه دا نهج البلاغه د علي رضی الله عنه څه ورته وایي
علي رضی الله عنه پښتنه کې په نهج البلاغه کې دا روایت ده او غالبا په الغدير په نامه باندې یو کتاب د شیعي لولو املا لیکلی د محدث لیکلی په دې کې دا روایت سته ولکه څنګه چې الله جل ورتوي وای یا امیر المؤمنین دی حسن رضی الله عنه دی لپاره وصیت وکړه وای نه کوم وای ولی وای الله به په حسن باندې دغه مؤمنان را یوځای کې لکه په ابوبکر سي را یوځای کړل دی امت یواله په ابوبکر کې ده دی امت یواله په عمر کې ده دی امت یواله په مهاجرو انصارو کې ده دی امت یواله دی رسول الله په صحابه کې ده یو څوک چې دی رسول الله صحابه در سره نه مني دی رسول الله خلفاء الراشدین در سره نه مني هغه امت نه ده دی رسول الله هغه ته که څوک امت وای هغه خپل دی رسول الله امتی نه ده هر څوک د موږ سینه ورته خلاصه ده هر چاته راځه دی ما دی رسول الله امدغه شیسه امدغه شیله ځان جوړ کړي اهل بیت حقيقي دین ومنه امدغه شیله ځان جوړ کړي اهل بیت حقيقي قران ومنه یا الله بنده ما ته نوري خبر روانه خسي کله دا خلق په قران ایمان لري ستو وای دا دی امت دی یوالي خبر الکافر دی تر ټولو معتبر کتاب دا وای دا اوس کوم قران دا وای اصلي قران دا اصلي قران له مهدي سره ده و دې زړه سره و اسرار الله جانه دا کتابونه کزو دا یو روایت به زبلم په در تخکار کړم دا یوازې د صحابه او د امهات المؤمنین په اړه مسلمانانو توهین او سپکاوی مې د دوی درته ښکاره کړل لیکن خبره دلته دا ده دا د دوی تر ټولو معتبر کتاب ده خلاصه که کمره راته مهرباني قاري د موږ دغه بعضې مسلمانان فقط دا فکر کوي چې شیعه رافضیان د رسول الله د صحابه و توهین کوي نه ته دا ځای اوس وګوري مسلمانانو د تا د الله په ذات قسم دې ته د رسول الله امتیان وایست الکافي د دوی تر ټولو معتبر کتاب ده ثقة الاسلام جعفر محمد یعقوب اسحاق الکلینی الرازی د دې کتاب دوم جلد دوم جلد صفحه در سره نوٹ کړئ 433 صفحه دلته روایت راځي ويقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه عليه السلام وای مهدي سکل راسي او هغه قرآن براوړي چې علي رضی الله عنه لیکلی ده او علي رضی الله عنه چې دا قرآن وای ولیکل صحابه وته یې ولو چې هذا كتاب الله كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا هغه قرآن د صحابه ورته ویل دا الله را نازل کړی پر رسول الله او ما را جمع کړی ده نو صحابه ورته ویل چې دا قرآن ته موږ ضرورت نه لرو موږ سره قرآن سته فقال علي رضي الله عنه ویل اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا ما دی وایي الله په ذات قسم چې دا قرآن بل نه به تاسو ونه ګوري یو خبر چیرې ده دا قرآن اوس به وګورو راځي یو بل ځای فقط دغه ځای به درته ښکاره کړم یو دقیقه مسلمانانو دا تفسير الصافدة فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة لوی مفسری ده فیض کاشانی دی دلته څه وایي مسلمانانو غوږسي اقول دی الله دی پاره راته غوږسي اقول المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه دغه قرآن دا قرآن سلموږ سره ده او د موږ په مخ کې پروت ده ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دغه هغه وای قرآن نه ده چې کوم په رسول الله را نازل سوی بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله بلکې په دې کې وای ډېر هغه د الله د نازل کړي قرآن خلاف دي بل پسې واوره ومنه ما هو مغير محرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة لدينا دير شيئا ديليت سوي دي يو خبره دي زړه سره دا الله أكبر خداخت وسيو دقيقة دي ديرو دا إسرار الله سيتدوستان وتاسي قاري سب الله سبحانه وتعالى تاج وبركي زبطول مسألة شو ما شكون طرفتي وني قاري سب غورت محترم و معزز مسلمانانو محترم و معزز مسلمانانو د خلق ته مخاطب کوي درست ده خو وکسه اسرار الله سب دا یو خبره به درته وکړم لطفا بارك الله فيك الفوائد الطوسيه دا دي لوی معتبر امام دی دوی کتاب ده د دې کتاب کې څه راځي یو دا یو روایت درته وایم نوري بس کوم خو ټول مسلمانان راته وګسي وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وتواتر دي روايات ودادا سدا قرآن چانه در یو ځای کړی مگر ائمه و دي دوی دولس امامانو
او څوک چې وای دا دعوه لري چې قرآن موږ را یو ځای کړی چې ابوبکر او عمر او عثمان ښیي فهو کاذب، دا وای دروغجن ده. ابوبکر او عثمان او عمر او صحابه ټول دروغجن کړل. ښه اوس وګوره وورد النص الصحيح. اے مؤمنانو، اے د رسول الله امتیانو، او اے عام و غیرتمن و شیو وقس وورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية. وبرواية صحيح دار غير سي قرآن سي كومو أغا حقيقي قرآن ولا الزر آياته وقسا والموجود الآن صرف يو خبر فوقتنا خرك يا زلمه روايات دخلاسي باخر روايات دخلاسي ده رواية خلاص دلنا وقفه دي. والموجود الآن دا وسي موجود ده نحو الثلث باعتبار العدد. ويدغ قرآن سي وس ده ويدراي ما حسه ده دو حسي چيري ده وګوره دو حسي قرآن چيري ده. وتواتر النص بأن المهدي عليه السلام إذا خرج يخرج القرآن بتمامه. کله چې مهدي راسي دا ټول قرآن براوړي، دا ټول قرآن براوړي. دا اوس درېیمه حصه دا د قرآن په اړه اسرار الله صاحب عقیده ده. نور سي درته وخم د عقیده البداء او نور وغيره وغيره بیا به تخپل وای سي قاری صاحب دا څه حال سکرین مغټ کې خالص قاری صاحب الله دې اجر درکړي. زه پوه شم الله دې خیر درکړي، خوشاله اوسې چې موږ ته دې وخت راکړي. فقط ته دې نو دا زه اوس ګورې په بیت الله چې دی دا په شاعر الله کې راځي، ولې یو مشرک داخليږي دغلته؟ ولې اجازه ورکړي؟ ولې هغې مقدس خوره در حاله چې صریح حکم دی په دې باندې چې دغه مردار دغه چټل دی دغلته نه داخلي صحیح شو دا مشارک شو. دا به زه اوس درته جواب کړم. اتي خو به نور انشاءالله څه شي نه پاته موږ ته اجازه داسې خپله خپرونه وکړو. مهرباني قاري صاحب خپرونې کوئ. زه مطلب دا دی چې دا پوښتنې باید جواب شي. دا زما پوښتنې نه دي قاري صاحب، دا زما نه دي. په عید غدیر باندې لرم، په عید غدیر باندې اوس خبرونه لرم. نو تاسو مرا سره الله مو مرسته دا خبرې دې زه درته جواب. بارک الله فیکم سیده، الله مو سره لري قدر من کړ، عزت من سي. عمر جان دا ټول ملګری ستړي مسي اسرار الله صاحب ته الله اجر ورکړي. خدای دلته ډیرو خلکو دی پاره یو عقیده نه ده، نه دوه عقیدې نه درې عقیدې دي. ګوري مسلمانانو دلته ګوري ډیر اغاګان اوس ناست دي. یو اغا صاحب د رسولي وایي چې ته دروغ وایي، دا کتابونه دي موږ دروغجن دي. خلاص سو خبر، خلاص سو خبر. بابا عبدالرحمن صاحب بالکل بابا عبدالرحمن خلاص سو خبره. یو اغا صاحب دی راسي، یو اغا نو هغه دی وایي چې دا د موږ دا کتاب دروغجن ده. بس خلاص سو قاری شفیع الله مؤمن به دا میډیا بند کړي نور بلاړ شي. زه درته وایم چې ای مسلمانه ته خطا وتلی وې، تا د رسول الله امتیت لاره پرېښې ده، تا د رسول الله د صحابه و لاره پرېښې ده، تا د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د هغو فدایانو سیننې په کابل او قندهار او پېښور او په دې منطقو کې قبرونه پراته دي. ما ورته د عزت او د ایمان او د توحید او د اسلام دپاره ما ورته هغه پرېښې دي. ما ورته په داسې چا پسې سوي یو. ګوري یوه خبره دلته دا ده، الله پاک د امت مسلمه قرآن باندې را یو ځای کې په دین الله دې یو امام یو خلیفه دوی ته ورکړي. الله دې بیرته هماغسې د عمر بچیان جینې جوړ کړي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په خیر القرونو کې او بیا له هغه نه وروسته تابعینو تبع تابعینو کې. اوس ګوري د موږ د عام مسلمانان چې دي دا ډېرو شیانو باندې نه دي خبر. هغو خبرو ته زه نه ځم، که لاړو بیا قصه نورو پسې درازېږي. دلته دغه ورور تاسې خیال وکړئ، سخ کالم د سعودي عربستان حکومت اله العالمین دی حفاظت وکړي، اله العالمین دی رسول الله دی حرمین و شریفین و حفاظت وکړي. ځکه د دې رسول د قرآن دی وحی مرکز ته الله په ذات قسم چې دغه خلق وسم اراده ورته لري. ځکه ما سره ویډیوګانې د بډه چنار کې وایي موږ به زر د عباس علمدار بیرغ په مکه او په مدینه را زوړندو. دا سخ کالم دوی نظامی هغه دفاعي سیستمونه راوړي او په حج کې بسته کړي. ورسې وی ګوري د چا له لاسه بسته کړي ګوري ډېر څه دي چې هغه نه ښکاره کوي، ډېر هغه څه دي چې نه ښکاره کوي. مسلمانان خو کمزوري دي، مسلمانان خو د کمزورتیا په حالات کې او کشکې مسلمانان قوي وای، کشکې مسلمانان قوي وای بیا تا ته ښکاره کړي وای چې اوس نو درته ګوره. او بیا یو چا سره ګوري یو څوک چې ځان ته ظاهري مسلمان وایي، بیا خو نن دنیا د دنیا سوی سوي د سره تر ډېره وخته پورې دا شیان نو. که تاسو تاریخ مطالعه کوئ
تر 2014 کال پورې هغه تاریخ تاسو وګوري چې دوی نسوي راتللی او حج نسوي کولای. بیا وروسته دغه حالات چې داسې حالات ته لاړل، والله که زه ډېرې خبرې کولی سم، هغه داسې خبرې دي چې ما دا وړه خولې نشي کولی. زه پوهېږم چې د ما خوله وړه دغو خبرو ته عمر جان بالکل قاري صاحب. خو لیک تاسو هم له عقل نه کار واخلئ، لیک له شعور نه کار واخلئ. اله العالمین دی اهل سنت والجماعت یو موټی یو قوت کړي، بیا به که خدای کې ویل د خپل امتیت ته کار وکړي، د خپلو مسلمانانو ته کار وکړي، په قرآن او په دین را یو ځای کړي. دوی ته هم وایو چې راسه په قرآن را سره یو ځای سه، راسه په دین را سره را یو ځای سه، راسه چې ته دعوه لرې، راسه که مې تر تا اهل بیت ډېر نه منل مخ ته مې لاړې را تو کړه، که مې تر تا ډېر د اهل بیتو احترام نه کول، که مې تر تا ډېر د ما بخاري سره راواخلې باب د باب وناقب علي رضی الله عنه د اهل بیتو، او ته په ټول مذهب کې د امام علي فضیلت نه لرې. بشه قاري صاحب اوس درته خاندي اخوند صاحب درته خاندي پروا نه کوي. دا هغه بعضې ویډیوګانې ما ولیدلې، داسې دې ته فکر وکړئ عمر جان چې مخامخ یو څوک یو شی پیشه بیا بل شی وي، د دې خلکو سره بیا د الله په مخ کې بیا حساب خوند کوي. بشه الله په ذات قسم ګوري. الله اکبر. بابا عبدالرحمن صاحب زړه سرونو دا خلک دې دا فکر نه کوي چې قاري صاحب موږ معاف کړلو، یا الله په مخ کې به زه حساب د سره کوم. ذکر مو خبره له تاسو سره د رسول الله په عزت ده، د رسول الله په صحابه و باندې ده. ما خپل بی عزتی تاسو ته معاف کړی ده، خدا م یاد وساتئ چې کله رب غږ وکړي لمن الملک اليوم، همدغه ورور ما ته ویل وای په شهرت پسې ګرځي. الله اکبر. یو څوک ځان مرګ ته ورکوي د شهرت دپاره؟ نه قاري خلاصه به کړم درته. بالکل دا څومره تهدیدونه چې موږ ته راځي وغیره وغیره. لیکن دغه خلق چې پیشه په ویډیو کې یو شی وي او مخامخ بیا بل شی وي، نو دا خو اول دی هغه خلقو صفت ده چې الله په قرآن کې مزمت کړی ده. الله دې دوی ته هدایت وکړي، الله دې موږ ته د قرآن او د صراط المستقیم هدایت را نصیب کړي. خدا خبره یاد وساتئ، د الله په ذات قسم کوم معاف کړم چې د دین دپاره چا د ما مخه نیولې او د دین دپاره د ما په مخ کې خنډ واقع سوي دي. اما داسې چا د ما د مور او د پلار د خاندان توهین کړی د رب دپاره مې بخشش ده ورته، د رب دپاره مې معافي ده ورته. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد.